لمونځ رانه پاتې سو. من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك. لمونځ هغه نور دی چې د ژوند چارې درته روښانه کوي. لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين. پنځمه برخه. الحمد لله الذي جعل صلاة عماد الدين وصلة قوية بين الله وعباده الموقنين وكتابا موقوتا على المؤمنين. أما بعد. قدرمنو اوردونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی جو کی چې روغ جوړ او خوشاله بیاست او ژوند به مو په خوښیو کې تیریږي. قدرمن وروڼو، د ډاډ ترلاسه کول لاره په لمانځه کې خشوع ده. په لمانځه کې خشوع کول هغه ډاډ رامنځته کوي چې تا لمانځه ته هڅوي او خشوع د همدې عادت دوا ده. نو له خشوع سره لمونځ کول نوی عبادت جوړیږي، نه تکراري عادت. د ډېرو خلکو ګمان دا دی هغه کسان چې پر لمانځه ټینګار کوي له هغوی سره ځانګړې بیولوژیکي وړتیا شته یا آسماني مرسته ورسره کیږي. همدارنګه ډېر خلک داسې ګمان کوي چې په لمانځه کې خشوع کول یوه آسماني چاره ده. چا ته چې د الله تعالی خوښه سي ورکوي او چا ته چې خوښه نه سي نه ورکوي. ډېر خلک دا پوښتنه هم کوي چې خشوع چېرته ده؟ زه لمونځ کوم ولې خشوع نه احساسوم؟ د دې لپاره چې د خشوع ځای وپېژنو اجازه راکړئ د ځینو خلکو حالات وڅېړو. د بېلګې په توګه که موږ د یوه خوښ انسان پېژندلو اراده وکړو نو حال به یې څنګه وي؟ زه درته وایم هغه مسکی وي، تنده یې غوړېدلی وي او مرسته کوونکی وي. که خبرې ورسره وکړې نو د خبرو له لهجې به یې پوه سې چې خوښ دی او داسې نور صفتونه. او که موږ د یوه لوېدلي او پریشانه شخص د پېژندلو اراده وکړو نو زه وایم مخ به یې غمجن، سره به یې ځوړند وي. او که خبرې ورسره وکړې نو له غږ او لهجې به یې پوه سې چې پریشانه دي او داسې نور صفتونه. اوس که ته د خلکو یوه ډله ووینې او زه له تا څخه وغواړم چې په دې ډله کې خوښ، غمجن، تازه او ستړی راوښیې، ژر به یې راوښیې که څه هم خبرې دې نه وي ورسره کړي. د دې موخه دا ده چې د ظاهري اندامونو حالت به لویه پیمانه د انسان داخلي شعور را برسېره کوي. نو که ته خوښ وې داخلي شعور دې ستا بیرونی او ښکاره اندامونه دا جوتوي چې ته خوښ یې. او که ته ډار شوی وې نو ستا پر ظاهري اندامونو دا حالت جوتیږي او دا یوه ښکاره خبره ده. ارواپوهان وایي عکس یې صحیح او شونی دی، یعنی کله چې ته د ښکاره اندامونو حالت بدل کړې دا ستا پر داخلي شعور انعکاس کوي. نو که ته پریشاني احساسوې دا یوه نسبتي یا پرتلیزه چاره ده. شونې ده د ښکاره اندامونو په ځینو بدلونو سره دغه شعور له منځه یوسي. نو ستا د ناستې او ولاړې برابرښت، د مخ د څرګندونې بدلون، د غږ د ټون یا کچې کنټرول ستا په مزاجي او ذهني حالت ډېر لوی اغېز لري. له همدې امله د هیوادونو مشران او د هغوی مهمو دندو ترسره کوونکي چې د عامو خلکو سره مخ کېدل ورباندې فشار راوړي. د اشارو ژبه او د کیفیت د کنټرول اړوند تمرینونه کوي، ځکه دا له هغوی سره د مثبتوالي او په ځان د ډاډ او کله ناکله د خبرو د قوت ښکاره کولو په اړه مرسته کوي. ویل سوي عمر فاروق رضی الله عنه یو سړی ولیدی چې د تقوا او پرهیزګارۍ ښکاره کولو په موخه پر ملا کړوپ پر لارې روان و. له خپلو ملګرو څخه یې پوښتنه وکړه دغه سړی ولې داسې روان دی؟ آیا عبادت همدې ته ویل کیږي چې په تلو او ښکاره بڼه کې ځان مه ښکاره کړې؟ بیا یې دغه سړي ته وویل ورک سې، په موږ دې خپل دین مړ کړی، تا دې الله تعالی مړ کړي، خپل تګ دې برابر او د اسلام عزت ښکاره کړه. خپلو ملګرو ته یې وکتل او ویې ویل په دې خلکو څه سوي چې تقوا کمزورتیا او عبادت مرطوب ګڼي. کله چا سره خبرې کوې غږ ټیټ کړې او که پر لار روان وې نو ملا کړوپه کړې. عمر فاروق رضی الله عنه پوهېدی چې پر داخلي شعور د ظاهري اندامونو حالت اغیز لري. له همدې امله یې دغه سړي ته وویل چې تګ دې برابر کړه، یعنې ظاهري حالت او د اسلام عزت ښکاره کړه چې مراد یې داخلي شعور و.
نو که موږ وغواړو چې په خشوع سره د لمانځه کوونکو صفت بیان کړو، حالت به یې څنګه وي؟ دغه شخص به په سکون پوښلی وي، حرکتونه به یې نرم او درانه وي، د قرآن کریم لوستل به یې ډاډمن وي، د قیام، رکوع او سجدې وخت به یې ډېر اوږد وي، او موږ به وینو چې د نورو خلکو په پرتله د 2 سجدو ترمنځ اوږد وخت په ناسته کې تېروي او داسې نور. او همدارنګه زموږ د هر یوه له نظره خشوع ښکاره صفتونه لري. که موږ دغه ظاهري حالت رامنځته کړو، د هغه سره زموږ داخلي شعور هم ملګری کیږي، نو له لمانځه څخه به داسې حالت کې فارغ سو چې په سکون او ډاډ به پوښلي یو. د خشوع له نښو څخه دا هم ده چې د پیل له تکبیر سره سم د لاسونو حرکت ورو سي، د الله اکبر ویل حس کړل سي، او بیا د توان تر کچې په نرمي سره تلاوت او د آیاتونو ترمنځ یوه شیبه دمه وسي، ځکه ته د لفظ اورولو په سیالۍ کې نه یې چې تیزوالی دې غوره وي. ته دا خبره تجربه کړه، په هغه چټکۍ له خلکو سره خبرې وکړې چې د فاتحې سورت په لوستلو عادت دي، نو هیڅ کله به په هیڅ شي کې هم پوه نه سې. ته د بادشاهانو له بادشاه سره په متبادلو خبرو کې یې، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي، الله تعالی وایي ما لمونځ له خپل بنده سره په 2 خبرو ویشلی دي. نو کله چې بنده ووایي الحمدلله رب العالمین، الله جل جلاله وایي بنده مې ستاینه وکړه. کله چې بنده ووایي الرحمن الرحیم، الله تعالی ووایي بنده مې راباندې ثنا وویله. کله چې بنده ووایي مالک یوم الدین، الله تعالی ووایي بنده مې زما لویي بیان کړه. او کله چې بنده ووایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله تعالی ووایي دا زما او زما د بنده ترمنځ ده، او بنده لره مې هغه څه دي چې ویې غوښتل. او کله چې بنده ووایي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین، نو الله تعالی ووایي دا زما د بنده لپاره دی، او بنده لره مې هغه څه دي چې ویې غوښتل. آیا ته پوهېږې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم به له لومړي تکبیر وروسته د لمانځه په پیل کې دا دعا ویله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطاياي بالماء والثلج والبرد. او څومره چې مخ پر وړاندې د رکوع په لور حرکت نرم او ډاډمن وي، همدومره له تا سره په خشوع او د سبحان ربي العظیم په 3 ځله ویلو کې مرسته کوي. همدارنګه د رکوع وروسته د قیام لپاره خپل حرکت نرم کړه، او په ولاړه تر اعتدال او اطمینان وروسته په آرام سره د قومي اذکار یعنی سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد ووایه. آیا ته پوهېږې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د رکوع له تسبیحاتو څخه علاوه دغه دعا هم ویله: سبوح قدوس رب الملائکة والروح، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعزمي وعصبي. آیا ته پوهېږې رسول الله صلی الله علیه وسلم به له رکوع څخه د راپورته کېدا پر مهال دغه دعا ویله: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. او د سجدې لپاره هم ستا حرکت باید آرام او ډاډمن وي، ځکه دا له تا سره په سجده کې د تسبیحاتو پر مهال ځنډ کولو او په ډاډمن او واضح ډول 3 ځله سبحان ربي الاعلى ویلو کې مرسته کوي. دا هم په یاد لره چې بنده خپل رب ته تر ټولو ډېر د سجدې په حالت کې نږدې وي، نو په نرمي او ډاډ سره خبرې وکړه، ځکه ته د اسمانونو او ځمکې له مالک سره ډېر نږدې یې، او څه دي چې په زړه کې وي هغه وغواړه. همدا ستا چانس دی، او له سجدې څخه تر هغه وخته سر مه راپورته کوه څو چې د خپلو ټولو اړتیاو غوښتنه دي له غني او کریم ذات څخه نه وي کړې. آیا ته پوهېږې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د سجدې له تسبیحاتو علاوه دغه دعا هم ویله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم لك سجدت وبك آمنت وبك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه والبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د 2 سجدو ترمنځ هم د یوې سجدې په اندازه وخت تېراوه. نو له همدې عمله او د دې لپاره چې خشوع رامنځته سي، له سجدې څخه راپورته کېدل دې باید آرام او ډاډمن وي.
او د دوو سجدو ترمنځ هغه دعا ووایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویله: اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وعافيني وارزقني. نو ځکه نرم حرکت، ډاډمن تلاوت او د لمانځه په هر رکن کې ارامتیا داسې درمل دي چې له امله خشوع او هغه بریالي ډاډ رامنځته کیږي چې لمونځ د مسلمان عادت ګرځوي. شونې ده په پیل کې به دغه چاره ستونزمنې وي، ځکه ته په تیز حرکت او چټک تلاوت عادت سوی یې، خو هر څومره چې خپل نفس مهار او په ډاډمن تلاوت او حرکت کولو مکلف کړې، همدومره به ستا خبره ومني او په خشوع سره لمونځ کول به ستا د ژوند او چلند یوه برخه وګرځي، بلکې دا به ستا په ورځنیو چارو کې هم اغیز وکړي. نو ته به په هغه نړۍ کې د آرام او ډاډ احساس وکړې چې چټکتیا یې نورمال حالت ګرځولی و. که ته د خپل یو ملګري سره اړیکه نیول غواړې او هغه ستا ټلیفون ته ځواب نه ورکوي، بلکې د موبایل اتومات ماشین له تا وغواړي چې خپل ملګري ته غږیز پیغام پرېږده، نو ته چې په خپل موبایل کې غږیز پیغام ثبتوې، آیا د دغه غږیز پیغام ثبتولو پر مهال به ستا احساس د هغه احساس سره برابر وي چې ته د خپل ملګري سره مخامخ خبرې کوې؟ ښکاره خبره ده نه، او الله تعالی لره خو تر ټولو غوره صفتونه دي. که د لمانځه کولو پر مهال دې د احساس بدلولو کوډ وکړ، نو د لمانځه اذکار بیا داسې مه وایه لکه غږیز پیغام چې ثبتوې، بلکې به داسې احساس ووایه چې یو څوک ستا خبرې اوري، ځواب درکوي او ته مخامخ دغه عبارتونه ورته وړاندې کوي، نه دا چې یوازې ورته ثبتوي. زر به د قیامت ورځ دا هیله ولرې چې کاشکې د باچاهانو له باچا سره دې یوه خبره کړې وي، او دا هم په یاد ولره چې د دغې ورځې په اړه الله تعالی ویلي دي: کلا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. ژباړه: هیڅوک به خبرې نه کوي او د هغه چا پرته چې رحمان ذات اجازه ورکړې وي او سمې خبرې کوي. په بل ځای کې فرمایي: وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. ژباړه: او ټول غرونه به د رحمان په وړاندې خبسي، نو پرته له کشهاره به څه نه وایي. نو چا چې په دنیا کې د باچاهانو له باچا سره ښې خبرې نه وي کړي، په آخرت کې د هغه خبرې نه اورېدل کیږي. مناجات په دې احساس وکړه چې ته باچا او برلاس الله جل جلاله مخاطب کوي او د قیامت په وروستۍ برخه کې ورته سلام وړاندې کوي: التحیات لله والصلوات والطیبات، او بیا په مخه ورسره کوي. ابن قیم جوزی رحمه الله ویلي دي: که ته لمونځ کوې نو داسې لمونځ وکړه چې ستا له معبود سره ښایي، او یا د ځان لپاره داسې معبود ولټوه چې ستا له لمانځه سره ښایي. سهار شه. قدرمنو اوریدونکو، هال ایلرود په خپل زړه پورې کتاب معجزه سهار سره د زرګونو خلکو ژوند بدل کړ. هغه په خپل دې کتاب کې کیسه کوي چې سهار وختي راپورته کېدلو څنګه له داسې یو ژور خفګان سره وژغوره چې نږدې و ځان وژنه وکړي. هال ایلرود له ټولنیز او علمي پلوه بریالی ژوند کاوه، او هغه کتاب یې هم خپور او ډېر پلور شوی و چې هر شی یې بدل کړی و. د 2007 غږیز کال له اقتصادي بحران وروسته یې ناڅاپه خپل ځان بیکاره وموند او په پورونو کې ډوب و، تر دې چې د خپل کور د لګښت بیلونه یې هم نه سوی پرې کولی. نو د ناهیلۍ او خفګان وروستۍ کچې ته ورسېدی. حال به ډېر وخت ویده و. له ویښېدو سره یې مینه نه وه، ځکه هغه یقین درلودی چې په ویښېدو به بیا د هغه ژوند سره مخ کیږي چې د ده لپاره هیڅ معنا نه لري، او همدا د ژور خفګان د ډېرو ناروغانو حالت وي. له یوه نږدې ملګري سره د خبرو پر مهال یې ملګري نصیحت ورته وکړ چې ځینې سپورټي تمرینونه وکړي څو د ژور خفګان له دې حالت څخه ووځي، او په دې ځانګړي ډول یې د منډه وهلو ورته وویل، ځکه منډه وهل به د ښه احساس موندلو په اړه ورسره مرسته وکړي. حال خپل ملګري ته وویل چې په ټول ژوند کې یې منډه نه ده کړې او منډه یې هیڅ نه خوښیږي، خو دا هم ورپه یاد سوه چې دغه ژوند یې هم نه دی خوښ. نو که منډه وهل هم ورسره تجربه کړي کومه ستونزه به نه وي. حال د اونۍ د رخصت ورځې په ماپښین خپل د لوبو کالي واغوستل او تر خپل هستوګنځي چارپیره یې منډه پیل کړه. دا یوه ګټوره تجربه وه، ځکه داسې احساس یې وکړ چې د منډې وهلو په شېبو کې یې پریشاني تیت او پاشل سوې وه، او د پاک ذهن یو موقت احساس یې موندلی و. دې احساس له هغه سره دا مرسته وکړه چې د ژوند د ستونزو په اړه مثبت فکر کول پیل کړي. په ټوله کې د حال دغه تجربه خوښه سوه.
په منظم ډول یې د منډې وهلو هوډ وکړ او د دې ترڅنګ یې د هغو چارو ترسره کولو هوډ هم وکړ چې شونې د ژوند یې ښه کړي. خو د دغو کړنو د ترسره کولو لپاره په وخت موندلو کې له ستونزو سره مخ سو، ځکه هغه دومره بوخت و چې خپل ژوند ته د ښکلا ورکولو لپاره یې هم وخت نه درلودی. دلته ماته د لیکوال میتیو کیلی هغه مقوله یاده سوه چې ویلي دي موږ ټول خوښي غواړو او ټول هغه شیان هم پیژنو چې د خوښۍ ترلاسه کولو لپاره یې ترسره کول اړین دي، نو د ډېر بوختیا له امله یې نه ترسره کوو. نو په حقیقت کې موږ ټول د ناخوښ ژوند تېرولو لپاره کار کوو. د نړۍ د ډېرو اوسېدونکو په څېر د حال حالت هم دا نه و چې سهار وختي له خوبه پاڅېږي، یوازې د اړتیا پر مهال به وختي پاڅېدی، لکه دندې ته تګ، رسمي چاره یا د الوتنې وخت. ځان به یې شپني موجود باله، نو ځکه یې پرېکړه وکړه چې منډه او نورې هغه چارې پیل کړي چې ژوند یې ښه کولی سي. د شپې لخوا به یې د دندې څخه تر خلاصون وروسته ترسره کوي، خو دا ورته سخته سوه چې شپه مناسب وخت نه دی، ځکه هغه تل ستومانه او له ذهني او بدني پلوه په ښه حالت کې نه وي. فکر یې وکړ چې د ورځني بڼه د دمې وخت د منډې لپاره وکاروي، خو ډېر ځله دغه وخت هم د سپورټ کولو وړتیا نه لري، ځکه د دندې د مهمو چارو په اړه فکر کول او د هغو لپاره تیاری نیول هغه څه دي چې د دمې په وخت کې ترسره کیږي. حال سهار وختي دندې ته تر وتلو وړاندې بل مناسب وخت ونه موند، خو دغه طرحه هغه ته د خپسکې په څېر وه. هېڅ تصور یې نه سوی کولی چې له لامل او اړتیا پرته د سهار په 4 او 5 بجې له خوبه پورته سي او په ډېره سختي به 6 او کله ناکله 7 بجې دندې ته د تلو په مخه پاڅېدی او هره ورځ به یې ځان تشاوه څو له کټ څخه کوز سي. له همدې امله یې پرېکړه وکړه چې د څو شېبو لپاره دغه طرحه په بشپړ ډول هېره کړي او په طبیعي ډول ژوند وکړي. خو د ده په وینا ژر د لیکوال کیوم براسي خبره ورپه یاد سوه چې ویلې وه که غواړې له اوسني ژوند څخه بدل ژوند وکړې نو هرومرو به له اوسنیو شیانو څخه بدل شیان ترسره کوي، او همدا ثابت الهي قانون دی. الله تعالی ویلي دي ان الله یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ژباړه: بېشک الله تعالی تر هغه د یو قوم حالت نه بدلوي څو چې هغوی خپل اوصاف نه وي بدل کړي. نو که په اوسني ژوند کې خوښ نه وي هرومرو باید د ژوند ډول بدل کړي څو الله تعالی دې ژوند بدل کړي، او که په اوسني ژوند کې خوښ یې نو پر هغو چارو ټینګار وکړه چې ترسره کوي یې. برلاسی الله تعالی په هغو نعمتو کې بدلون نه راولي چې پر تا یې لورولي دي، او په دې اړه دکتور راتب نابلزي حفظه الله وایي ځان بدل کړه چې الله تعالی دې حال بدل کړي، که ته ځان نه بدلوي هغه دې حال نه بدلوي. معجزه سهار. حال 6 ځانې شان لیکلي چې اوسني ژوند ته یې د ارزښت کولو وړتیا لري او هوډ یې کړی چې سهار 5 بجې له خوبه پاڅېږي او هرې چارې ته یوازې 10 دقیقې وخت ورکړي او بیا خپلې دندې ته ولاړ شي. له دغو 6 شیانو څخه دعا، لوست او د ځینو سپورټي تمرینونو ترسره کول وه. جالبه دا وه چې کله دغه شیان یوازې ولیکل نو په 2مه ورځ یې د سهار وختي پاڅېدو لپاره هڅونکي وګرځېدل، که څه هم په پیل کې د هغه لپاره دغه طرح یوه خپس کوه. دلته د څېړنو او شمیرو له مخې ارواپوهان وایي هغه کسان چې خپلې موخې لیکي د موخو په ترلاسه کولو کې د هغو کسانو په پرتله چې خپلې موخې نه لیکي 80% بریالي دي، او همدارنګه هغه کسان چې خپلې ستونزې او شونې حل لارې یې ورته لیکي ځانونه د هغې پریشاني ژغوري چې د ستونزو په اړه له فکر کولو څخه رامنځته کیږي. په 2مه ورځ که څه هم د حال خوب پورته نه و، خو 5 بجې راویښ سو او د هغه پلان پلي کول یې پیل کړه چې د ځان لپاره یې ټاکلی و. دا چې هرې چارې ته یې یوازې 10 دقیقې ټاکلې وې نو د دروندوالي او یادې چارې د ترسره کولو په اړه د مقاومت احساس ونه کړ. که ته هم د 10 دقیقو تلاوت هوډ وکړې نفس چې داسې مقاومت نه ترسره کوي لکه د 1 او 2 ساعتونو تلاوت هوډ چې کړی وي. د څو اونیو لپاره حال په دغه سهارني عادت ټینګار وکړ او په خپل ژوند کې یې د لیدلو وړ بدلون داسې احساس کړ چې پریشاني، ذهني ګډوډي یې ورځ تر بلې له منځه تلله. فکري تمرکز یې د خپلو ستونزو په حل راڅرخېدی او د ډېرې خوښۍ احساس یې کاوه. پرېکړه وکړه چې نور به د سهار په 4 بجو پاڅېږي څو هرې کړنې ته اوږد وخت ورکړي، او اوس عملاً له کومې هېڅ پرته د سهار په 4 بجو راویښېږي.
تر 2 میاشتو وروسته د حالت په بنسټیزه بڼه بدل کړل سو. له همدې امله پرېکړه وکړه څو دغه بدلون ته یو نوم ورکړي او له زرګونو خلکو سره یې شریک کړي. نو د معجزه سهار نوم یې ورکړ. معجزه سهار د هغو غونډو نوم سو چې حال پکښې له خلکو سره خپله کیسه شریکوله او همدارنګه د هغه کتاب نوم یې هم شو چې په میلیونونو ټوکه خط سوی دی، 11 ژبو ته ژباړل سوی دی او رسمي سایټ هم ورته جوړ سوی دی او زرګونه هغه کسان پکې ګډون کوي چې معجزه سهار سره یې په ژوند کې بدلون راغلی دی او په ورځني بڼه سلګونه کیسې پکې ویل کیږي. وړاندې تر دې چې معجزه سهار کتاب مطالعه کړم، په شخصي بڼه مې خپله کیسه ورسره شریک کړه. په ډېر ویاړ مې حال ته دا خبره وکړه چې زه په خپله خوښه سهار په 4 بجو له خوبه راویښېږم، ځکه زما جن پر ما دغه خبره فرض کړې ده او تر ویښېدو وروسته تر ټولو لومړي کار چې زه ترسره کوم لمونځ دی، هغه لمونځ چې ما ورته معجزه لمونځ ورکړی دی. معجزه لمونځ د سهار لمونځ. له څو کلونو راهیسې ما دغه لمونځ نه کاوه. هغه وخت به مې زړه ډېر تنګېدی چې فکر به مې وکړ که په داسې حال کې ومرم چې په عملنامه کې مې یوازې د ګوتو په شمېر لمونځونه وي. تر دې اخوا مې یوه بله نیمګړتیا هم احساسوله او هغه دا که د الله تعالی په وړاندې چې د باچاهانو باچا دی په داسې حالت کې ودرېږم چې په عملنامه کې مې هېڅ د سهار لمونځ نه وي، نو زما حال به څه وي؟ زه به هغه رب ته څه وایم چې ما ته هر څه راکړي دي؟ د الله جل جلاله د راکړل سوي نعمتونو په وړاندې مې ټول عذرونه راته کمزوري ښکارېدل. په ډېرو لارو لاړم څو پر مانځه دوام وکړم، خو په دې کې ناکامه سوم. ډېر ځله به مې د خپل ژوند ظروف ملامتول. په پای کې دا خبره راته سخته سوه چې زه او ډېر هغه کسان چې زما په څیر کړېږي ځینې یې 4 نور لمونځونه په جومات کې ادا کول. غواړو د سهار لمونځ داسې ترتیب کړو چې زموږ د ژوند له تګلارې سره برابر سي او دا نه غواړو چې د خپل ژوند تګلاره مو بدله کړو څو د سهار لمانځه سره روانه سي. دا خبره هم راته سخته سوه چې د سهار لمانځه ته د ویښېدو د نه توان په صورت کې موږ تل دیني او روحاني لاملونو ته میلان کوو، خو په حقیقت کې موږ یوه ډېره ساده او منطقي چاره پرې ایښې ده او هغه ماخستن وختي ویده کېدل دي. مخکې تر دې چې د روحاني او دیني اسبابو پلټنه وکړو، ماخستن وختي ویده کېدل د اسبابو په کارولو کې تر ټولو لومړی قدم دی. حیرانونکی ده چې نیمه شپه په 12 بجو یا د سهار په 1 بجه ویده کېږو او بیا د همدې کمزوري نفس څخه غواړو چې د سهار په 4 بجو یا 5 بجو مو راویښ کړي. موږ په خپله دغه کړنه شیطان ته دا اسانه کړې ده چې د ویښېدا سره سم لومړی دا عذر راته وړاندې کړي: خوب دې نه دې پرسوي، ویده سه، ته فکر وکړه که د سهار لمانځه ته تر ویښېدا مخکې دې 6 ساعته خوب کړی وي، نو دغه عذر به بیا دومره قوي نه وي لکه یوازې 2 ساعته خوب دې چې کړی وي. د الله جل جلاله حکمت دا دی چې د سهار لمونځ یې د ژوند تګلاره او د هغه قوت مرکز ګرځولی چې ته خپل ورځ ورباندې پیلوې. یوازې هغه تمځای نه دی چې ته ورباندې تېرېږې. که له خوبه راویښ سوې نو د خوب په سفر کې ورباندې تېر سې او که راویښ نه سوې نو در باندې پاتې سو. ډېر قدرت لرونکی الله جل جلاله موږ ته دا اراده کړې چې د ژوند تګلاره مو د سهار د لمانځه سره برابره کړو، برعکس نه. همدا د صانع او حاکم ذات غوښتنه ده او هر چا چې د صانع ذات لارښوونې پلي کړې که څه هم نامسلمان دی، بریا یې ملګرې سوې ده، ځکه دا د الله تعالی ثابته لاره ده. ما خپل حال ته وکتل او په خپل ځان مې پلټنه وکړه، نو هیڅ داسې شی مې ونه موندل چې اهمیت یې د هغه لمانځه څخه ډېر وي چې ملائکې ورته حاضرېږي. په همدې لمانځه سره زه د ورځې له پیله د الله جل جلاله په ذمه کېږم. په دغه وخت کې 2 رکعاته سنت د دنیا او د هغه څه غوره دي چې په دنیا کې دي. په لمانځه کې او په لمانځه سره زما د دنیوي او اخروي موخو ترلاسه کولو لپاره چانس ډېر دی او د همدې لمانځه پر مټ زه هغه ژوند جوړولی سم چې تل یې غواړم. ته ما ته هغه چارې بیان کړه چې ډېر ارزښت لري او د شپې تر 10 بجو وروسته یې ترسره کوي. ډېر خلک په دې وخت کې کومه مهمه او اړینه چاره نه ترسره کوي، یوازې هغه کسان یې ترسره کوي چې دندې د شپې لخوا وي. ډېر خلک که ډېرې مهمې چارې هم ولري په دې وخت کې یې پرېږدي او په سهار کې یې ترسره کوي. ډېر خلک شکایت کوي
چې د ښو او مهمو چارو ترسره کولو لپاره وخت نشي پیدا کولی، نو زه خپلو نږدې کسانو ته دا نصیحت کوم چې سهار دې راویښ سي او یا دې چارې دې د ورځې له لاسه وتلو مخکې ترسره کړي. خو کوم شی چې د ډېرو دغو کسانو په اړه پوهېږم هغه دا چې هغوی نه غواړي خپله ورځ په سهار پیل کړي. د هغو یوازینۍ موخه دا ده چې د سهار لمونځ یې د خوب په خوندور سفر کې یو ځای تمځای وي. ډېر ځله هغوی په سهار کې له ویښېدو څخه ناخوښي خاطرې لري، لکه ازموینې ته تلل، سفر یا بله ستړیا. نو هغوی تل دا خاطرې د سهار له ویښېدو سره تړي او همدارنګه هغوی دا اراده هم نه لري چې د شپې 2 یا 3 ساعته د سهار د لمانځه او نور اړوند بریاو په خاطر قرباني ورکړي، یعنې وختي ویده سي. د څلورمې برخې پای. لا وجد ليلى أو جميل عقاب لله أحباب أحن إليهم كانوا زهور الروض فوق تراب.